دا واړه واړه میان ونیول اصل کې موږ راغلي په دې شی د پسې مایا پسې دې پسې د دې شکار به کوو د خیره او دا موږ تقریبا کنارې ته نږدې یو او بیا به سبا چې ورځ شي د خیره زه به هغه له کوړه ډېره لرې ده 2 غنټې لار ده دلته به بیا انشاءالله د غټو میانو شکار کوو دا موتیانې درته وایي موتیانې دا د سکې دی او دا د پلاستیکي دی دا مایه چې دا دته خوله واچوي دغسې ونښلي داسې پکې ونښلي دا به موږ کټ کټ کوو وړې وړې ټوکړې دې داسې جوړوو دا خو خیر ډېره وړه ده غټې غټې دې جوړې کړو بیا په کونډ مونډ وغیره راځي او داسې چې بنده کړي نو بیا دې بیخي غټ میان راځي چې روغه په کونډه کې بنده کړي نو دا موږ ډېره ځای ته نیول ده په دې پیټۍ کې پرته ده دې کې برف پروت دی دې کې په تیلو کې بنده کړله ایښې هم ده چې خرابه نه شي دا بیا سره کېږي دا لنچونه ټول دې ته ولاړلي مایې ته کیمرا باندې ویډیو جوړوم ځکه چې موبایل خو مې اوبو ته ولیدو چې راویستو بیا هم کولاو کړو بیا په اور ولګېدو ډېټې میټې هر څه لاړې 3 میاشتې ویډیوګانې ټولې لاړې ماما یخني خو نشته یخني خو نشته یخني ماشاءالله تا ته هر څه بالکل د ځان سیټ کړی دی अलम उस्ताद सो गया नहीं हाँ चलो सो जाओ अंदाज़ों को उर्दू स्पीकिंग वाला है पराठों वाला नाकवा दमाल का चले वा तो सालन की हड्डे एक्स्ट्रा हाँ उदोशो है वो सरा पास है सलोर सदबर सलोर बजी यखनी तो कोठी हवा लगी और तो शिकारिया ने तो हाल दे मंग मयान ला चारा नहीं सुधावा अंदरूनी समंदर की चारा कमादा नमस पे दे चले दे ये हवा बे पूरी बेगी दगज मंग हाल दे शिकारिया नो دا واړه ما هم نیول دي په حوالو لا کونډو کې راتل مزه دام خوري